د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د رئیسانو او ولسوالانو ګډ اداري مجلس ترسره شو. د اداري مجلس په پیل کې ګډونوالو په دې ولایت کې د وروستۍ طبیعي پیښې له امله شهیدانو ته د مغفرت، کورنۍ غړو ته د جمیل صبر او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا دعا وکړه. واک ته د اسلامي امارت له رسیدا راهیسې ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند ورکشاپ له 2000 ډیر نظامی وسایط ترمیم کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د ترمیم شو نظامی وسایطو ډیره برخه د تیر نظام پر مهال له کاره لوېدلي وو. جلال آباد ښاروالۍ اړوند د اومې ناحیې مسؤلینو د جلال آباد کابل عمومي سړک ته څیرمه د زیبا هوټل شاته سیمه کې 14 نیمې بسوې ځمکه له غصب څخه وژغورله. دغه ځمکه د تیرو 10 کلونو راهیسې په مختلفو بهانو د ځینو کسانو له لوري غصب شوې وه. د جلال آباد ښار حوزوي روغتون شاوخوا څخه غیر قانوني هټۍ، غرفې او لاسي پلورونکي لرې کړای شول. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دا چې حوزوي روغتون ته د ختیځ په کچه ناروغان راوړل کیږي، په دې کار سره به د ناروغانو لیږد او انتقال اسانه شي. او د لغمان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو له بیلابیلو برخو څخه نږدې 6 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه ولایت کې 50 نویو تولیدي فابریکو فعالیت پیل کړی چې له دې سره په دغه ولایت کې د تولیدي فابریکو شمیر 80 ته رسیږي.